ټولو خویندورونو ته، ملګرو ته، دوستانو ته، پښتنو ورونو ته سلامونه او مینه. ډېر یخ دی، -14. موټر شیشې یخ والی دي. مال راشه دې نه به ګټه واخلي او څو منټه چې په دې موټر کې کینو تر څو یخ ماتېږي. ملګرو عزیزانو، خصوصا د لرو پښتنو او قامپال او پښتونپالو وطنپالو ځوانانو نه هیله لرم، خصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو نه چې موږ د تاسو سره یو او به خو ډېره هیله درنه لرم چې د بر وطن د سپکاوي، د بر وطن د مسلې د حل کولو په ټوپک سره یا په جنگ سره یا جنگ ته د لمنې وهلو نه ډډه وکړئ. زه پوهېږم چې پښتانه ځوانان داسې نه دي، خو یو څه پکې داسې دي چې د شر جوړولو دپاره دوی داسې خبرې کوي چې بر په ټوپک نیول شوی دی او په ټوپک باید د دوی نه واک واخیستلی شي. موږ په بر وطن کې په هر رقم د جنگ خلاف یو. موږ په بر وطن کې ډېر نظامونه ولیدل، اوس وار د اسلامي نظام دی. پرېږدئ لکه دا اوس چې بیا رغونه کوي، موږ یې ملاتړ کوو. موږ د دوی سره اختلاف لرو، خو هغه داسې اختلاف نه دی چې ټوپک ته لاس. هر څوک چې وي، که زموږ خپل وي که پردی وي، د ټوپک خبرې کوي، د جنگ خبرې کوي، زموږ دښمن دی. موږ یې په زغرده خلاف یو، په زغرده دوی ته وایو چې باید د دې خبرو نه لاس واخلی، او که بیا خامخا جنگ ته مو زړه کېږي نو جنگ به دا وار لر کېږي. دا به داسې جنگ وي چې دا به د ولس د ازادۍ، د خاورې د ازادۍ او تر اټکه پورې به خپله خاوره لاسته راوړو. نو که تاسې رښتیا په کام په ځان مین یاستئ، تاسو به د برو خلکو ملاتړ کوئ، ځکه چې د برو نه په غیر تاسو خپلواکي هیڅ وخت نشئ اخیستی، ناممکنه ده. او که نه غواړئ چې عدم تشدد وي او د لارډ میکالي د قانون لاندې د پاکستان د آئین لاندې خپل حق او په سوال باندې ژوند غواړئ، نو دا خبره چې ده بیا داسې دی چې په خپل کور کې یو څه غواړئ او ما دپاره بل څه غواړئ. په خپل کور کې په عدم تشدد سوالونه او زارۍ ځوانان مو د لاسه ورکړل، داسې ګرګې داسې ځوانان مو د لاسه ورکړل چې ځان دې څه ویل، او عدم تشدد او بر ماته جنگ غواړئ، دا در سره نه منو، په هیڅ قیمت در سره نه منو. نور موږ در سره یو، او که دې خبرو ته تاسو دوام ورکئ نو موږ به د لاسه ورکئ. السلام علیکم ورحمت الله.